راځئ وګورو چې د عددونو د منفي کولو معنا څه ده. ښه نو اوس به راسو چې 4 منفي 3 څو کیږي. 4 منفي 3. ښه، یوه لاره یې دا ده چې له 4 شیانو یې پیل کړو. نو دا 4 شیان به دلته رسم کړم چې دا هم 1 2 3 او 4. 4 دایرې دا هم 4 شیان سول چې رسم وکړل. ښه نو کله چې وایم منفي 3 یا 3 کمیږي له 4 څخه داسې معنا لري یعنی زه 3 شیان له 4 شیانو نه لرې کوم. لکه دلته اوس وګورئ، زه اول شی لرې کوم، زه دوهم شی لرې کوم او دا هم دریم شی لرې سو. نو ما 1 2 او 3 شیان لرې کړل. اوس تاسې وایه چې څو دانې پاته سول. ښه نو که زه له 4 نه 3 لرې کړم یعنی 3 کموم، نو 4 نه چې 3 لاړ سي دلته پاته کیږي یو شی. نو لیکم چې 1. نو لیکم چې 4 منفي 3 مساوي کیږي له 1 سره. ډېر ښه، اوس به یوه بله پوښتنه هم حل کړو. ښه نو ستاسو په نظر 5 منفي 2 څو کیږي؟ په دې ډول به یې ولیکو. نو یو نامعلوم عدد مساوي کیږي له یا هم سوالیه مساوي کیږي له. ښه، دا به له دې ځایه پاک کړم. یا راځئ دلته لاندې ولیکو. نو دلته به یوه سوالیه رسمه کړو، یعنی یو نامعلوم عدد چې د ښودلو لپاره یې د سوالیې نه کار اخلو. نو زموږ نامعلوم عدد مساوي کیږي له مساوي له 5 منفي 2 منفي 2. نو د دې ځواب څو کیږي؟ نو راځئ رسم یې کړو په دې معنا چې زه 5 دایرې لرم او غواړم 2 یې ترېنه لرې کړم. نو څو پاته کیږي؟ کله 5 دایرو نه 2 دایرې لرې کړو نو موږ لرو 1 2 3 4 او 5 دایرې. اوس به ترې 2 لرې کړو، دا هم 1 او 2. نو 1 او 2 دایرې مو لرې کړې. ښه نو څو دانې پاته سوې؟ نو دغه دایرې پاته سوې. دا د شنې کرښې دننه نو دا ارغواني دایرې پاته سوې. ښه نو دا څو دانې دي؟ څو دانې ما سره پاتې سوې؟ ما سره پاته سوې 1 2 او 3 دانې له اولو 5 دانو څخه. نو نامعلوم عدد مساوي دی له 5 منفي 2 سره او دا نامعلوم عدد 3 دی. نو 3 مساوي دی له 5 منفي 2 سره. د دې پر ځای به اوس 3 ولیکم. نو لیکم چې 3. ښه، دا 3 به هم په شنه رنګ ولیکم. نو لیکو چې 3 مساوي کیږي له 5 منفي 2 سره، یا هم ویلی سو چې 5 منفي 2 مساوي دی له 3 سره چې دواړه لارې سمې دي.